سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د امریکا د ملي ګارد 200 پوځیان له افغانستان څخه وتلي دي. هلمند ولایت کې نفوذي عسکرو د خپلې پوستې قومندان او د نور عسکر وژلي. طالبانو کابل حکومت ته په اشارې ویلي چې په لوی لاس یې د پاتې طالب بندیانو خوشي کول ځنډولي دي. مصالحه عالی شورا خبر ورکړی چې د یو شمېر هیوادونو له ملاحظاتو وروسته د بندیانو خلاصون پروسه ځنډېدلې. پکتیا کې طالبانو سره په نښته کې 15 کمانډو عسکر وژل شوي دي. فرانسې له کابل ادارې غوښتي چې هغه طالب بندیان دې نه خوشي کوي چې فرانسوي پوځیان یې وژلي دي. ایران، ترکی او لیبیا د عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ شوی تړون په کلکو ټکو غندلی دی. ارمنستان هیواد په یو تازه اقدام کې افغانستان ته پوځیان راستولي. د خبرونو پای.